چې کوم تاسو ستومانه او تکلیفو سره مخامخ یې الحمدلله خپل وطن دی که اول وای که دا کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په تورخم کې له راستنېدونکو افغان مهاجرو سره ولیدل. د کورنیو چارو سرپرست او مل پلاوي تورخم کې له راستنېدونکو افغان مهاجرو سره په لیدنه کې د ښه راغلاست ترڅنګ د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. الحمدلله نن تاسو د ډېرو مشکلاتو نه په امن یې. څوک مو دغه دکې او تنبیه نه درکوي، څوک مې په نامشروعه طریقه باندې نه بېزاته کوي. الحمدلله دغه دلته د امارت اسلامي له طرف نه چې د کومو د خدماتو په نام باندې تاسو ته کومې کمیټۍ تشکیل شوي دي د مشرتابه له طرف نه، خاص کر د عالی قدر امیر المؤمنین صاحب حفظه الله او د رئیس الوزرا صاحب حفظه الله په غوښتنه د تاسو په هغه باندې د یو داسې ترتیب جوړ کړو چې ټول کارونه یې په ټپه ودرول، چې اولویت تاسو د مهاجرین د خدمت دپاره ورکړئ، د دوی د انتقال د دوی د راتګ دپاره هر رقم سهولتونه تاسو مهیا کړئ. ښاغلي حقاني د پاکستان پر حکومت نیوکه وکړه چې پاکستان د ټولو نړیوالو اصولو په خلاف افغان کډوال هیواد ته راستنوي. دغه راز یې زیاته کړه چې پر پاکستان باندې هم دومره کمزوری اخلاقي چلند نه وپرځو. نور په دې باندې تاسو خوابدي کېږئ مه، تاسو په خفګان یقینا چې ټول مملکت خفه دی، ټول نظام ملګري خفه دي، بلکې په بله معنا به موږ ووایو چې موږ په ګاونډیانو باندې زړه باد دی چې کاش که دومره کمزوري اخلاق دی نه وای کړي، ورته مناسب نه وه. او دغه خو راځي په هر چا باندې، او دغه د عزت ژوند چې زه ځان ته خوښوم بل ته هم خوښوم. موږ که د هرې دنیا سره دلته ډغر وولې خو د عزت په خاطر مو سره وولې چې خپلواکي مې لاسته کوله، بل شی خو نه وي. الحمدلله که لوږې تنده هر سره باندې وي د عزت شمله مې لوړه ده. سرپرست وزیر په خپله وینا کې زیاته کړه د افغانانو عزت په خپل هیواد کې خوندي دی او ښه ده چې د هیواد آبادۍ په موخه د سبا پر ځای نن بیرته راستانه شوي. چې کوم تاسو ستومانۍ او تکلیفو سره مخامخ یې الحمدلله خپل وطن دی، که اول وای که اخر وای، د موږ تاسو مینه دغه مینه وه، دغه به مابدولی بل ځای ته موږ تاسو امید نه و راتلی به دغه ځای ته. خو الحمدلله که تاسو په ظاهري په ستونزه په تکلیف راغلی وای، خو الحمدلله دلته ډېر په عزت قبول شوي یې. خلیفه صاحب د راستنېدونکو هیوادوالو چوپړ د اسلامي امارت مسؤلیت یاد کړ او په وینا یې افغان حکومت ژمن دی چې هیوادوالو ته د اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه له ټولو امکاناتو کار واخلي. تاسو ته موږ اطمینان درکوو نن چې موږ راغلو صرف یوازې دغه هدف او غرض و چې موږ تاسو د نږدې نه ووینئ، پوښتنه در باندې وکړو، تاسو ته یو اطمینان او تسلي درکړو چې خپل کور مې دی، خپل وطن مې دی، انشاءالله مشرتابه تاسو ته ژمن دی چې تاسو به ټول ضرورتونه چې کوم دي په قانوني طریقه په اسلامي طریقه د وطندارۍ په طریقه انشاءالله دغه به درته پوره کوي. ښاغلي حقاني د هیواد له سوداګرو، مرستندویو بنسټونو او بډایه خلکو څخه له هیوادوالو سره د مرستې په پار مننه وکړه. دا تجار وروڼه نن د موږ سره راغلي وي، ناڅاپي غږ هم ورباندې وکړه. الله تعالی د دنیا او آخرت سعادت ور نصیب کړي، خدای دې په مال اولادو کې برکتونه ورته واچوي. خپله واس ټولو وکړو، چا 15 میلیونه، چا 3 میلیونه، چا 1.5 میلیون. دغه اوس مرسته یې دلته مالي کمیټې سره د اعلان کړله. نور هم موږ چې هلته خبرېږو پرونو موږ خبر شو چې هلته په بولدک کې غالبا چې 200 میلیونه یو چا په یو ځای نقد افغانۍ ورکړلې چې تاسو یې په د مهاجرینو باندې توزیع کوئ. الحمدلله ټول مملکت یې تاسو په خدمت کې ولاړ دی. تکلیف به خامخا وي، خو دا تکلیف د عزت تکلیف دی. د یادونې وړ ده چې په دې سفر کې له ښاغلي حقاني سره مل سوداګرو له پاکستان څخه راستنېدونکو هیوادوالو لپاره د نږدې 60 میلیون افغانیو مرستې اعلان وکړ.